د کندوز ولایت د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د تیرې جمعې له لمانځه وروسته د دغه ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه د غېږنیونکو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ د لیدو لپاره دلته راټول شوي دي. دوی د اسلامي امارت له سیمه ییز حکومت څخه مننه کوي چې د امنیت له تأمین سره یې د ورزشکارانو ترمنځ د غېږنیولو داسې سیالۍ برابرې کړي دي. از این فضا خیلی لذت میبریم و قابل ستایش است چون امنیت خوب، فضای خوب، مردم تجمع زیاد این خودش به انسان یک خوشنودی و خوشایندی را به پیش میاره. که البته هم امارت اومده امنیت برقرار است تمام جای هر جایی که بخوای ورزش اومده کنی پهلوانی مثلا ورزش های دیگه ورزش ها فوتبال است والیبال است این ورزش ها بسیار زیاد ادامه پیدا میکنه. خود د کندوز ولایت د سپورت ریاست مسؤلین وایي چې په ټولو ولسوالیو کې دا ډول سیالۍ تنظیم کړي او د دغو سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د هیواد د ملي لوبو وده ده. هدف از این گردهمایی ما که است رشد و توسعه این بازی‌های ملی و عنعنوی است. ملی و عنعنوی که در طی سال‌های گذشته تقریبا فراموش شده بود کوشش میکنیم یک بار دیگر زنده بسازیم. میره مسابقات ملی کرش که میبینین در ولسوالی گلتپه ولایت قندوز ما در ولسوالی دیگه مسابقات پهلوانی را روزه جمعه برگزار کردیم. این جمعه هم در ولسوالی گلتپه مسابقات پهلوانی را برگزار کردیم که تا یک لبخند در روی مردم ریسفیده جوانا خرد و بزرگ میایه. په ورته وخت د ګلتپې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي چې د ورزشي سیالیو لپاره د امنیت په برابرولو سره په دې ولسوالۍ کې د ورزش او ورزشکارانو ملاتړ کوي. په دې ګلتپه کې زموږ په ولسوالۍ کې الحمدلله بیخي یو نوع مشکل هم نشته. دغه د غېږو دپاره نه د پهلوانۍ دپاره نه موږ ته د پهلوانۍ مسؤل زنګ ولیو چې دلته موږ پهلواني لرو. موږ ورته ویلې راشئ بس انشاءالله دلته بیخي امنیت دی او یو مشکل هم نشته دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کندوز په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د غېږو او وزلوبو ورزشکارانو ترمنځ دا ډول سیالۍ ترسره شوې وې.